د کندوز امنیه قومندانۍ مسؤلین د یوه کشفي راپور په اساس دغه ولایت کې د بغاوتګرو د یوې 3 کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکوي. چارواکي زیاتوي دغه کسان د کندوز ولایت اوسیدونکي دي او هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې پر یوه امنیتي چک پاینټ لاسي بم ور واچوي او عامه نظم ګډوډ کړي. د بغاوتګرانو یو 3 کسیزه ډله د یو بم دستي سره د کندوز ښار اړوند سیمه کې ونیول شول. موږ د کندوز ولایت ټولو شریف او مجاهد پروره ولسونو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو هغه کسان چې د کندوزیانو عامه نظم یې خرابوي هغه به موږ نیسو او د قانون منګولو ته به سپارو. د 5مې امنیتي حوزې بیدار، شجاع او زیرک پولیس تېره ورځ په دې باندې وتوانېدل چې یوه 3 کسیزه ډله د بغاوتګرانو له یو بم دستي سره بالفعل ونیسي. بل پلو د کندوز ولایت اوسیدونکي د امنیتي مسؤلینو د دغه بېساري اقدام هرکلي ترڅنګ له شته امنیت څخه خوښي څرګندوي. فضل د خدای د په وطن کې امنیت ده، کراري ده، ډېر ارامي ده. مخلوقات په خپل هغه کې خپل ژوند کوي په امنیت کرارۍ کې. او اوس موږ خوشحاله یاستو، په دې باندې ډېر خوشحاله یاستو چې دغه کراري و امنیت ده. موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یاستو، خلک ډېر خوشحاله. شکر الحمدلله د افغانستان د هرات نه تر بدخشانه پورې لاړ شي، د یو کونج نه تر بل کونجه وګرځي نو داسې امنیت په تاریخ کې موږ نه و لیدلی. زما 60 کاله 62 کاله عمر دی، تر اوسه داسې امنیت ما نه و لیدلی. الحمدلله ډېر خوشحاله یو. تنه په ګوشو کې نار کې په خارو کې په اطرافو کې هر چیرې امنیت برقراره دی. بس الله پاک د حکومت د امارت اسلامي د منګه د لاسه نه اخلي. ډېر په دې باندې خوشحاله اوسم. د کندوز په مرکز کې د بغاوتګرو دا 3 کسیزه ډله داسې مهال نیول کېږي چې اوس مهال په دغه ولایت کې امنیت په مکمل ډول خوندي او خلک په ارامه امنیتي فضا کې ژوند کوي.